السلام علیکم ګرانو مینوالو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وای دا د یو ځل بیا حاضر شولو د نوي لغتونو سره او زه هیله لرم امید لرم چې تاسې به زما وروستۍ خپرونې ټولې فالو کړې وي او تر اخره پورې زموږ سره په دغې انګلیسي خپرونو کې ګډون وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسې وکولی شئ چې انګلیسي لغات یا ورډز په اسانۍ سره زده کړئ او د بیل باندې تاسې کلیک وکړئ تر څو کله چې موږ کومه ویډیو اپلوډ کوو تر تاسو در رسیږي. نو راځو لومړنی درس پیل کوو. د نن ورځې درس چې کوم دی هغه ورډز دی. لومړی درس ده او the first word is destination. Destination means منزل، یعنی د سفر ځای، خپل منزل، destinations دې ته وایي. او the second word is fill out. ډکول، مکمل کول. صحیح ده. FILL fill out، ډکول. word number 3 find out means پوهیدل. صحیح ده. FINDOUT find out، پوهیدل. word number 4 fantastic means په زړه پورې. FANTASTIC fantastic short یعنی په زړه پورې. صحیح ده. word number 5 immigrations مهاجرت. MIMMIGRATION immigrations means مهاجرت. صحیح ده. word number 6 locate قتل. صحیح ده. او word number 7 trouble troubles مشکل، تکلیف. صحیح ده. او راځو word number 9 ده long way اوږده لار. صحیح ده. LONGWAY long way اوږده لار. word number 10 live پرېښودل. LEAVE live پرېښودل. word number 11 departure روانېدل. صحیح ده. DEPARTURE departure روانېدل. word number 12 proceed پرمخ تلل یا دوام ورکول. صحیح شوه. PROSEED proceed یعنی دوام، یعنی پرمخ تلل. او last word is handsome means ښکلی، ښایسته. دا عموما usually used for men. صحیح شوه. دا د سړي لپاره استعمالیږي handsome. نو دغه وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه. امید لرم چې تاسې به زموږ یوټیوب چینل کې ګډون کړی وي او دا انګلیسي ورډز له ځان سره بار بار تکرار کړئ، په نوټ بک کې ولیکئ. راتلونکي خپرونې کې بیا حاضرېږو. ومن الله توفیق، د الله په امان.